دام را نقلل چې د جمعات تزم د مدرسې تزم کرونا وایرس خبر کیږي او وایرس په د خلکو کې دننه کیږي او هغه وایرس دا ټول خلک تباہ کوي مونږ ته چې کم انداز کې بیان کیږي چې لاس بچا سره نه ملاوي خولې ته پوزې ته به د ماسک اچولې جمګټې ته چې کوم ځای کې 3 کسان یې هغې نه زیاتو ته به نه راځي زه خپل ذاتی طور حیران یم اگر چې کچری وکتې شي شریعت مقدسه کې الطهور شطر الایمان شتا چې صفائی نیمه ایمان دی زما آقا مولا د دواړو جهانو سردار محمد عربی صلی الله علیه وسلم د صفای باب کې دا ارشاد فرمایلی دی دین علاوه کچری وکتې شي آقا مولا د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د وبا چې کوم ځای کې راغلی وي هغه ځایونو ته د تلو نه منع فرمایلی ده او چې په کوم ځای وبا موجوده وي هغې نه د تښتېدو نه منع فرمایلی ده بیا زما آقا مولا د دواړو جهانو سردار محمد عربی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ته چې کوم تعلیم ورکړي هغه تعلیم دا وایي چې مؤثر حقیقي د الله ذات دی کده سحر او د جادو خبره قرآن کریم کې تذکره راځي زمونږ ایمان دی چې جادو کې دی شي بخاری کې کم روایت چې دی کتاب التفسیر د بخاری کې چې د معوذتین په باب کې شان نزول بیانېږي په دغه ځای کې د جادو باب امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپلم پاغي باندې یعنی جادو بارکه دا ایمان او چې او جادو شتا امام الانبیاء باندې د جادو اثر شو لیکن دنیاي امور کې شو داسې کومه وباګانې چې په کائنات کې راغلي دي هغه وباګانې را رسیدلې دي بیا د هغې توړم د دواړو جهانو سردار خولې دی امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم چې د حدیثو کتابونه باب الاطعمه وغیره کولاو کې نو پاغې کې لوښې الټه کې خودل یا د لوښې د پاسه سکې خودل دم سردار کونین صلی الله علیه وسلم فرمایي کچرې لوښې باندې سکې نه دی او د کولاو خوله پروتي په دې کې د شپې بلاګانې دننه کېږي د دې بلاګانو نه مراد هم وباګانې دي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې ډیوه بلولو نه منع فرمایلی د مشکات ډک دی داسې روایاتونه ترمذي ډک دی داسې روایاتونه بخاري ډک دی هغې نه منع فرمایلی وه چې د شپې به ډیوه بله نی د هغې بیا وجوهات هم ذکر کړي دي زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم نن 1400 کاله مخکې دا ارشاد هم فرمایلی و چې که د روټۍ نه مخکې څوک لاس ووینځي روټۍ نه پس لاس وینځي دغه دواړو وختونو کې چې لاس وینځي د رزق کې تنګي نه راځي مونږ هغه خبره نه منله نن د کرونا وایرس د وجې منو زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ارشاد فرمایلو چې اودس کې نو دا سټ باندې لمدې ګوتې ګدا مونږ هغه خبره نه منله مونږ د سټ مسه نه کوله نن راته ډاکټرانو وایي چې څوک د سټ مسه کوي نو هغه سړي باندې به لیونتوب نه راځي چې د روز یو ځل د سټ لمدېږي داسې یو خبره چې روټۍ ته لاس وینځل موږ پسې ساینسدانان ډاکټران راپاڅېدل چې کله ته دا لاس ونه وینځې په دې باندې خولي وي جراثیم وي په دې باندې هغه جراثیم بیماري راولي اوس د جراثیمو د وجې خو زه لاس وینځم خو سنتو د وجې نه وینځم زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابي کور جوړ چروشندانه وکړو امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم داغه د کور مبارکباد لراغه آقا ته تپوس کوي چې تا په دې دیوالونو کې بر سر کې دا سورې صد پاره کړې هغه ورته وی د الله رسول دا مې دې د پاره کړې چې دې کې به یخې هواګانې را چلیږي د دواړو جهانو سردار ارشاد فرمایلو چې زما ملګریا کچریتا نیت دې کې دا کړو چې د اذان आवाज به پکې ما تر رسی نو ثواب بم درته ملاو شو او هوا به پکې اسم راتلا لکه څنګه چې لاس وینځلو سره جراثیم بم ختميږي لیکن سنت زما د پیغمبر بم ادا کیږي داسې بیت الخلا نه رااله لاس وینځي سنت بم ادا کیږي جراثیم بم ختميږي داسې وبس کې په یو صاحب باندې اوس کې نیت دې دا ده چې په یو صاحب مې اوس کله دې سه مړه د حلق مې راوچتيږي
او په مرای می درد راځي کچره دا غي نتا د دریو ګټو د سنت د امام الانبیاء د سنت مطابق وي نو د سردار کونین سره مشابهت راغې او بل د دې حدیث مصداق هم جوړ شو من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهيد او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امام الانبیاء رئیس الاتقیاء احمد مجتبی خاتم الانبیاء امام الانبیاء محمد رسول الله ټول وای صلی الله علیه وسلم هغه د ارشاد فرمای چې چا د امت په اخره زمانہ کې په دې مادي دور کې زما په یو سنت باندې چا عمل وکړو الله د سلو شهیدانو ثواب ورکړي صحابه تپوس کوي یا رسول الله هغه به کوم شهید البدر و شهید الاحد الله چې د کم اب ورکه هغه د بدر او د احد شهیدان دي اسې سوچو کا عزیزانو چې کله په دې دور کې ما د خپل پیغمبر په یو سنت باندې عمل وکړو الله دا یو سنت په وجه باندې مال د سلو شهیدانو ثواب راکړي هغه د سلو شهیدانو ثواب تماونه قتل لیکن ما ڈاکٹر تو قتل کے ڈاکٹر نے کہہ دیا اگر ہاتھ نہیں دھویا کھانے سے پہلے کرونا وائرس آئے گا میں ضرور یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں زب ملګرو ته دا ہوئے ما چې ز سار نه راوزم ز شپږو مدرسو ته کم از کم زم اتو مدرسو ته زم پاغي کې څومره رش روشي یو مدرسه کې 1500 کسانو سره لاس ملاويږي آیا که کرونا چره حمله کولا نو چې په یو میاش کې زه 155 160 مدرسو ته زم هغه 155 160 مدرسو کې په زرګونو لکونو لاسونه د لاس سره ملاويږي او دا لاس چې دا ماغه سلاسي په د مخم را کاګل شي دا لاس چې نو دا په پوزم را کاګل شي دا لاس شوندو لم ورزي دا کرونا وایرس حمله ولې نه کوي لیکن عزیزانو دا ویل غواړم کب کرونا کے اثر راضی کب بیماری کے اثر راضی کب جادو کے اثر راضی کچری یوم معجزہ دا حتیٰ کہ معجزات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسبی ندا مشیت الہی اگیکم شرط دے دا پیغمبر پلاسی ظہور او صدور کی گی لیکن مشیت زمان دا پروردگار واری ولی کرامت نشیخ کارا کولے زمان اللہ نی غختی زمل گرو ندا تپوس کوم دیر خر کوئی مدرسے کو بند کر دو اس لیے کہ کرونا وائرس آئے گا مسجد کو بند کر دو کرونا وائرس آئے گا میں کہتا ہوں جب میرے پیغمبر کے زمانے میں کوئی مصیبت آیا کرتی تھی چاہے وہ چاند گرہن کی صورت میں ہوتا تھا چاہے وہ سورج گرہن کی صورت میں یا کوئی وبا آتی تھی میرے پیغمبر تو صحابہ کو ارشاد فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ مسجد میں جاؤ مسجد کو بھر دو وہاں 2 رکعت نفل پڑھ لو قرآن کی تلاوت کر لو رب سے مانگو کوئی وبا قریب نہیں آئے گی آج میرا ایمان کہاں گیا پوئی گئی زمان خبر باندھے عزیزانو میں تسنو نہیں کہہ رہا میں تسنو نہیں کر رہا واللہ رب کعبہ کی قسم جب میرے رب نے اعلان کر دیا میرے رب کے بعد کون ہے جو میرے رب سے بھی زیادہ جانتا ہے سکشتہ دی پوئی گی زمان اللہ نے زیادہ پوئی دچاشتا زمان اللہ فرمائی مصیبت راگے ماتا ادرے گا ماتا مجھ سے مانگو نحنو اقرب الیہ من حبل الورید اللہ فرمائی نحنو اقرب الیہ من حبل الورید زمان محبوبہ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب محبوبہ کل جدا قوم ستا امت زما بندگان درنا زما برکے تپوس گئی وردو فرمایا چھ زما رب نزدے دے زما رب فرمائی مانا اوڑا زما بندہ چھ زدر لدرکم